بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قدرمنو ورونو د نن ورځې درس کې موږ او تاسې د یوې ډېرې مهمې موضوع په هکله ده. هغه داسې یو موضوع ده چې ټوله دنیا یې پسې راخیستې، او چې څوک یې نه مني، ایمان پرې نه راوړي، ټوله دنیا ورپسې راپورته کېږي. او چې څوک یې مخالفت کوي، ټوله دنیا د هغه په خلاف باندې خپل ټول وسایل په کار اچوي. هغه هم دین دی، یو نوی دین دی، هم موډ او فیشن دی، هم اخلاق او مذهب دی، هم دولت دی، هم پوز دی، هم اقتصاد دی، هم فلسفه ده، هر څه ده. هغې ته وایي دیموکراسي. دغه دیموکراسي څه شی ده؟ له کومه را پیدا شوه؟ کوم ځای کې را پیدا شوه؟ د پیدا کېدو عوامل او اسباب څه شی وو؟ آیا د چا په درد دوا هم شوه؟ یا د چا درد دوا هم که نه؟ بیا دغه دیموکراسي د اسلام سره مغایرت لري که موافقت لري ورسره؟ او آیا هغه خبره او دعوه چې ځینې اسلام ته منسوبو خلکو پورته کړي چې یو ډول دیموکراسي اسلامي دیموکراسي هم نومیږي، آیا دغه خبره صحیح ده که نه صحیح ده؟ دیموکراسي هم اسلامي کېدی شي یا اسلام هم دیموکرات کېدی شي؟ دا هغه څو مشخصې او معینې خبرې دي چې غواړم د تاسو په خدمت کې موضوعي مستدلل د عواطفو او احساساتو نه لرې بحث ورباندې وکوم. تر هغې وروسته به بیا موږ او تاسې یو مختصر نظر په افغانستان کې د دیموکراسۍ د بهیر ته چې دا اوس روان دی، دې ته به هم یو نظر ورواچو، او په نتیجه کې به ټول په دې غور باندې د مجلس پای ته ورسوو چې د مسلمانانو په حیث باید د موږ او تاسې دریځ او موقف د دیموکراسۍ په وړاندې څه شی وي. مخکې تر دې چې زه تاسو ته دیموکراسي او د هغې تعریف او د هغې عناصر او تشکیلات دا معرفي کړمه، ښه به دا وي چې یو وارې د دیموکراسۍ هغه اروپایي پس منظر د تاسو په خدمت کې وړاندې کړمه، یا د هغو حالاتو یو تاریخي پس منظر د تاسو په خدمت کې وړاندې کړم چې دیموکراسي پکې وزېږېده. دیموکراسي یو اروپایي دین دی چې د مسیحیت د انحراف په نتیجه کې رامنځته شو. زه نظریه ورته نه وایم، ځکه د نظریې نه خلک دومره دفاع نه کوي لکه څونه چې د دیموکراسۍ نه کوي. په میلیونونو عسکر او په میلیاردونو په تریلیونونو ډالر د دې د خوراوي او دینه د دفاع په خاطر، او په لکونو ککرۍ د دې دفاع په خاطر او د خوراوي په خاطر قرباني کیږي. په لسګونو زره انسانان په اجتماعي طور باندې وژلی کیږي د دې لپاره چې دیموکراسي نه مني، باید ویې مني. که مسلماني پرېږدي هېڅ باقي نشته، خیر خیر. که مسیحي په اروپا کې مسیحیت پرېږدي څه مشکل نشته. که یهودی په اسرائیلو کې یهودیت پرېږدي خلک دونه ډېر په بد نظر ورته نه ګوري. خو که یو انسان په نننۍ متمدن عصري ټولنه کې دیموکراسي پرېږدي، نو معنا دا چې هغه د انسانیت نه هم ووځي، هغه د دې زمانې په دغه نوي دین کې کافر بللی کېږي. داسې کافر چې هغه مباح الدم دی، باید وینه یې توی کړی شي، په قانوني طور باندې باید وینه توی کړی شي. ټوله دنیا باید د په خلاف راټوله شي چې هغه ولې دیموکراسي نه مني. مسیحیان که مسیحیت نه مني، نه دی مني، خو دیموکراسي باید ومني. په غرب کې د دیموکراسۍ نه منل پیغور دی، کفر دی. د مسیحیت د خوراوي دپاره دومره مصارف نه کېږي په دنیا کې نن سبا لکه څومره چې د دیموکراسۍ د خوراوي دپاره کېږي. د یهودیت د خوراوي دپاره دومره مصارف نه کېږي، د هندویزم د خوراوي دپاره دومره مصارف نه کېږي، د اسلام د خوراوي دپاره دومره مصارف نه کېږي لکه څومره چې د دیموکراسۍ د خوراوي دپاره او په ملتونو او دولتونو باندې د دیموکراسۍ د ورتپلو په خاطر باندې کېږي. مکمل ملتونه نیست او نابود کېږي، په لسګونو زره په یوه ورځ کې وژلی کېږي، په دې خاطر چې هغوی دیموکراسي نه مني.
نو چې دومره قداست لري او دومره اهمیت لري او دومره مصارف ورباندې کیږي او ټول خلک یو ډول مني، مسلمان هم همغه ډول مني، یهودی هم همغه ډول مني، مسیحی هم همغه ډول مني، هندوی هم همغه ډول مني. معنا دا چې دا د ټولو ترمنځ یو مشترک دین ګرځېدلی دی. البته د مسلمان نه مې هغه جاهل او تش په نامه مسلمان مطلب دی. اوس دغه دیموکراسي وایي څه شي ته؟ په لغوي لحاظ باندې دیموکراسي یوه یوناني کلمه ده، بلکې د دوو کلمو یو کمبینیشن یا ترکیب دی چې یو د دیموس او بل د کراتوس. د هغې نه بیا وروسته د زمانې په تېرېدلو باندې دیموکراسي جوړه شوې ده. دیموس په یوناني ژبه کې ولس یا ملت یا قوم ته وایي، ولس ته، عوامو ته، او کراتوس د حکومت ته وایي یا حاکمیت ته وایي. یعنی د ملت حاکمیت، ملت به حاکم وي، دین به حاکم نه وي، الله به حاکم نه وي، پیغمبر به حاکم نه وي، ملت به حاکم وي. دا خو هغه لغوي ترکیب دی. په اصطلاح کې چې دیموکراسي څه شي ته ویلی کېږي، د هغې تر ټولو منلی شوی متفق علیه تعریف دی. په انګریزي کې ورته وایي ګورنمنټ آف د پیپل، فار د پیپل، بای د پیپل. د خلکو حکومت، د خلکو لخوا، د خلکو لپاره. ګورنمنټ آف د پیپل، د خلکو حکومت، فار د پیپل، د خلکو لپاره، بای د پیپل، د خلکو په لاس یا د خلکو لخوا. تاسو د دې تعریف درې واړو عناصرو ته چې وګورئ، بیرته بیا په عوامو او په خلکو باندې راڅرخي. د خدای ذکر ورکې نشته، د دین ذکر ورکې نشته، او د حق ذکر ورکې نشته. د حق ذکر نشته ورکې، ولو که هر ډول حق وي. هغه چې مسیحیان ځان ته حق وایي، مسیحیان حق بولي، هغه حق هم پکې نه ده ذکر شوی. چې یهود حق بولي، هغه هم پکې نه ده ذکر شوی. د حق ذکر ورکې نشته، حق د باطل په مقابل کې. د خدای ذکر ورکې نشته، د رسول ذکر ورکې نشته، د دین ذکر نشته ورکې. دغه درې شیان د خلکو حکومت، د خلکو لخوا، د خلکو لپاره ولې رامنځته شول؟ دا یوه ډېره ترخه قصه لري. زه به تاسو ته په مختصره واوروم. په اروپا کې د نن نه 250 یا 300 یې وبولئ 300 کاله مخکې، د فرانسې د انقلاب نه هم مخکې، اروپایانو یا د اروپایانو اجتماعي ژوند یو طبقاتي ژوند و. اروپایان ټول په 3 طبقو ویشل کېدل. یوه طبقه د دوی حاکمان و، بادشاهان، رئیسان، پوځیان یا په بادشاه پورې تړلي خلک. دویمه طبقه خلک ورکې رجال دین یا د دین نمایندگان یا د چرچ او کلیسا ممثلین او نمایندگان، د دوی مذهبي ملایان. دریمه طبقه خلک ورکې عوام. بادشاه خپل حاکمیت په خلکو باندې یو الهي حاکمیت ګاڼه. بادشاهانو سره دا تصور و چې موږ ته چې دا کوم د بادشاهۍ حق راکړ شوی دی، دا موږ په خپل صالحیت او صلاحیت باندې نه دی ګټلی، بلکې دا له اسمان نه موږ ته راکړ شوی. نو د آسماني فیصلې به چې چا هم مخالفت کاوه، د هغه به سر غوڅېده. او د دې دپاره چې د دغه آسماني صلاحیت توثیق او تأیید وشي، بادشاهان دې ته اړ وو چې د کلیسا د مشرانو تایید حاصل کړي او د کلیسا نه هم خپل شرعیت او قانونیت تثبیت کړي. کلیسا په هغه وخت کې د تحریف شوي مسیحیت ممثله یا معلمه یا نماینده وه. مسیحیت تحریف شوی دین ولور، تر دې اندازې تحریف شوی و چې هر پادري به ځان مستقل د الله نماینده ګاڼه او خلکو ته به ویلي چې الله ته د توبې ویستلو نه لاره شته نه ضرورت شته، ما ته توبه وباسه، زه د توبه قبلوم. عبادت په هر ځای کې نشي کولی، عبادت به راځي د ما په مخ کې به د یکشنبې په ورځ باندې کوي، او زه چې څنګه درته وایم هغسې به یې کوي. چې ګناه دې وکړه د الله نه استغفار نشي غوښتلی. یعنې په روحاني لحاظ یې د انسان او د الله رابطه پرې کړې وه، بلکې د الله سره رابطه باید د ده له لارې نه ټینګه شي. او بیا چې چاته به یې خوښه وه بښنه به یې کوله، او چې چاته به یې خوښه نه وه هغه به یې تعذیباوه. یو ځل په روم کې د مسیحیانو مذهبي پادشاه، مذهبي مشر د فرانسې د بادشاه نه مرور شو، غوسه شو ورته. د فرانسې بادشاه په خلاف خلک راپورته شو
چې ته نور یو رسمي مشر نه یې، یو قانوني مشر نه یې، په هغه صورت کې موږ تا منو چې پاپ دې ومني. هغه پاپ ته راغی، 4 ورځې پاپ هغه د خپلې کلیسا د دیواله سوري ته واورو کې ایثار کړی و، د هغه خبره یې هم نه اورېده او ملاقات یې ورسره نه کوه، توبه یې هم نه قبلوله. 4 ورځې پښې ابله هغه په واورو کې ولاړ و، د شپې او د ورځې، تر څو چې پاپ د هغه توبه قبوله کړي. تر دې اندازې کلیسا طغیان ته رسېدلې وه او په بادشاهانو باندې دومره حاکمیت، تر څو چې هغه توبه وویسته او د کلیسا امر یې ومانه، بېرته هغه لاړو فرانسې ته او د فرانسې خلکو قانوني پادشاه په حیث باندې ومانه. کلیسا په خلکو کې یو مالی حاکمیت درلوده، په خلکو باندې د خلکو نه مالونه، زکاتونه، ټکسونه، صدقات، دا هر څه به د مټ په زور، د سوټي په زور راټولول. دا چې سوټی دوی نه درلود، سوټی پادشاه سره و، نو د بادشاه سره د دوی یو عقد و، توافق و چې موږ به د تا حاکمیت په خلکو باندې شرعي ګرځو، خو ته به د خلکو نه په زور د کلیسا مال او متاع راټولوي. اروپایانو په هغه وخت کې صنعتي زندگی، تجارتي زندگی نه درلودله. صنعت او تجارت وروسته را پیدا شو په اروپا کې. هغه وخت کې دوی د مالچرانۍ او د زراعت زندگی درلوده، چې څومره زراعت به یې وکاره چې فصل به ورسېده، یوه لویه برخه به یې پادشاه په خپلو ټکسونو کې ورنه یوړه او بله لویه برخه به یې کلیسا په خپلو ټکسونو، زکاتونو، صدقاتو په دې شیانو کې ورنه یوړه، او یوه برخه به دومره پاتې شو چې هغه به بېرته تخم کېده. کاریګر ته به یوازې خپله ستړیا، ستوماني، تکلیف دا ورپاتې و او دومره څه به ورپاتې و چې نه به ورباندې مړ کېده نه به مړېده. عوام خلک د دغو دواړو طبقو ترمنځ لکه د ژرند د 2 تیږو ترمنځ داسې دل کېدل. په عین وخت کې خلک چې څومره د پادشاه نه تنګ و او بېزاره و، په همدومره اندازه د خپل دین او مذهب نه هم بېزاره و. هماغه و چې په نتیجه کې اروپایان راپورته شول، د پادشاه په خلاف هم انقلاب اعلان کړ او د مذهبي مشر یا د کلیسا په خلاف هم اعلان کړ. لکه مخکې درس کې ما تاسو ته ویل، شعار یې داسې پورته کړ چې آخرنی پادشاه د آخرنی مذهبي مشر په کلمو غرغره کوي، یعنی ملا مړ کوي، مسیحي ملا کلمې راوباسي او په هغې باندې بادشاه غرغره کوي چې هغه رسۍ هم تاوان نه شي دی تاسو، او په عین وخت کې به له دواړو خلاص شي. په ټوله اروپا کې چې مرکزي فرانسه ګڼل کېده، د مذهب په خلاف چې البته مسیحي مذهب و او د بادشاهۍ په خلاف یو انقلاب راوپارېد، خلک راوپارېده، په زرګونو انسانان ووژل شو، حاکمان ووژل شو، مذهبي مشران ووژل شو، کلیساګانې وسوځول شوې. چې کله دغه آتشفشان په کراره شو، کلیسا هم له منځه لاړه او حاکمیت هم له منځه لاړ، بادشاه هم له منځه لاړ، حاکمیت هم له منځه لاړ. خلکو وکتل چې ګوري اوس به نو دا ژوند په کومو اصولو باندې سره وړاندې بیایي، دا حق او حقوق به اوس له کوم ځای معلوموي، د حق او د باطل لپاره به معیار څه شی ټاکي. که وایي چې دین نه به پوښتنه کوو چې دینه ته موږ ته ووایه دا روا ده که ناروا، دوی خو دین ونه مانه، دین خو یې ختم کړ. دین ته خو ویل چې نور د تا د ما په ژوند کې هېڅ غرض نشته، که زه هر څه کوم ما ته به نه وایي چې دا روا ده دا ناروا ده، ځکه د تا د لاسه ما 200 کاله تکلیف لیدلی. دین ته ویل چې ته به د کلیسا په کونج کې بند یې، که زه درغلی وم صحیح، که نه ته به په ما پسې له کلیسا نه راوځي. او تر ننه پورې د دین او د دوی همدغه تعامل دی. د بادشاه فرمانونه او مراسم یا د بادشاه لخوا نه صادر شوي فرمانونه او احکام دا هم نشته ده چې د معیار په حیث باندې منلي وای. که قانون نه وي، قاضي نه وي، ملا نه وي، هغه حاکم سره یا ملک هغه یو فرمان صادر کړي، یو حکم صادر کړي، هماغه هم خلک مني. اوس نه بادشاه موجود و او نه یې غوښته چې موجود شي، نه یې کلیسا منله، نو دوی مجبوره وه چې د ژوند د تېرولو دپاره نوي اصول کېږدي یا د خپل ځان دپاره یو داسې نوی دین جوړ کړي چې په هغه کې د دوی دینی، اخلاقي، سیاسي، اجتماعي، عسکري دا ټول مصالح ورکې ځای شوي وي او جوړ شوی هم د دوی په خپل لاس باندې وي. دا دین په کار خو دا و چې اروپایانو په هغه وخت اسلام منلی وی، مشکلات به یې حل و، خو دا چې د مسیحیت د جبر او طغیان په نتیجه کې دوی نور د خدای سره هم دښمني راغلی وه، د اسمان سره هم دښمني راغلی وه، د ملایکو سره هم دښمني وه، د مذهب سره هم دښمني وه،
او د چرچ کلیسا د هر څه سره دښمني وه، هر هغه څه به چې په معنویات او روحانیت پورې اړه درلوده هغه به یې نه منه. نور دا ظلم او دا طغیان نشو برداشت کولی. کلیسا به خلق علم او تحقیق ته نه پرېښودل چې موږ څه وایو هغه علم ده. تاسو خپله نه د مطالعې حق لرئ، نه د ستورو د کتلو حق لرئ، نه د ځمکې په باره کې د وینا څه حق لرئ، نه د اجتماعي ژوندون د جوړولو فیصله کولی شي. باید موږ هر څه درته وکړو. نو دوی نور نه غوښتل، هماغه و چې دوی د حاکمیت دپاره د حاکم د بادشاه خالیګاه په ډیموکراسۍ باندې ډکه کړه او د دین او د کلیسا خالیګاه په سیکولرزم یا لادینیت باندې ډکه کړه. د سیکولرزم په باره کې ما تاسو ته مخکې درس ووایو. د سیکولرزم معنا، تاریخ، اسباب، عوامل، په اروپا کې سیکولرزم، په اسلامي مملکتونو کې سیکولرزم، د سیکولرزم مربوط او متعلق نور اصطلاحات لکه مدني ټولنه، حقوق بشر وغیره، په دې باره کې نو تاسو تفصیلي درس تیر شوی دی، هغه بیا نه غږېږي. راځو بیرته ډیموکراسۍ ته چې د حاکمیت یا د ژوند د تېرولو یوازې حاکمیت نه بلکې په عمومي ډول باندې د ژوند د تېرولو یوه لایحه ده. بیرته دغه دریو عناصرو ته راګرځو چې د خلکو حکومت د خلکو لخوا د خلکو لپاره. ولې خدای پکې یاد نه کړ؟ ځکه د خدای نه خو دوی نور تنګ شوي وو. کوم خدای چې مسیحیت دوی ته معرفي کړی و، د دین نه خو نور دوی تنګ شوي وو، د مذهب نه خو نور تنګ شوي وو. وایي نه، حکومت به وي د موږ له خپلې خوا نه، د موږ لپاره به وي، د اسمان لپاره به نه وي، د الله لپاره به نه وي، او د پیغمبر په وسیله به هم نه وي، د مذهبي مشر او روحاني پیشوا په وسیله به هم نه وي، د موږ په خپله وسیله به وي، د موږ په خپل لاس به وي، د موږ لپاره به وي. یعنې هغه څه چې موږ غواړو هغه به کېږي، هغه به قانون وي، هغه به روا وي. هغه څه چې موږ نه غواړو هغه به ناروا وي، د موږ لخوا به وي، د موږ لپاره به وي، د موږ په لاس باندې به وي. نو دا وه د ډیموکراسۍ د شروع هغه ابتدا. اوس دا چې مروجه ډیموکراسي یا نن ورځ په دنیا کې چې کومه ډیموکراسي رواج لري، د دې عناصر یا اساسات یې څو دي؟ په عمومي ډول باندې د دې دوه بنسټونه دي. اول بنسټ یې ده د ولس حاکمیت یا د سیادت حق له ولس سره دی. د سیادت حق یا د حاکمیت حق دا له ولس سره دی. ولس چې څوک د ځان دپاره ټاکي، اوس دا ټاکلې څنګه دي؟ د دې بیا وروسته د انتخاباتو طریقه را روانه ده. دا چې انتخابات بیا څنګه دي په دې باره کې هم خبره کوو. خو دا چې حاکم به هم د ولس خپل لخوا نه ټاکلی کېږي او دغه ولس به د ځان دپاره تشریع یا شریعت قانون دا په خپله جوړوي. الله ته، پیغمبر ته، دین ته، روحاني ته، پیشوا ته دې ته پکې ضرورت نشته. قانون به دوی په خپله جوړوي. اوس د دغه قانون د جوړولو دپاره یو پروسیجر او لایحه باید وي. د یو ډول قانون غواړي، هغې بل ډول غواړي، هغې بل ډول غواړي، هغې بل ډول غواړي. نو د اتفاق نقطه باید څه شي، په کومه نقطه باید دوی سره راټول شي. نو دوی دا فیصله وکوله چې اکثریت چې څه شی غواړي هغه حق دی، او اکثریت چې د څه شي په خلاف دی هغه نه حق دی. یعنی اول عنصر یا اول بنسټ او اساس په دیموکراسۍ کې د اکثریت الوهیت دی. یعنی اکثریت یې د اله او د خدای په ځای باندې وټاک. چې لکه څنګه چې مخکې موږ د الله له خوا نه خبره منله، روا او ناروا به الله راته ویل یا به مذهبي مشر راته د الله له لوري تشریح کول، نور د هغه الله ځای دغه اکثریت نیولی دی. دغه اکثریت چې څه شی غواړي هغه حق، او چې د څه شي په خلاف ده هغه باطل. که اکثریت وغواړي چې نارینه د له بل نارینه سره نکاح وکړي، دا بالکل جایزه ده. د غرب په 50 مملکتونو کې دا شی عملا جریان لري، او په برطانیه کې قانون پاس شوی ده. یو نارینه د بل نارینه سره اتفاق کوي، راځي قاضي ته، محکمې ته کینی، یوې ښځې یوې نر، یا دواړه یو د بل ښځې، یا دواړه یو د بل نران، خو ترمنځ شرعي یا قانوني عقد کېږي، فورمه کېږي، قاضي په هغه باندې مهر کوي، شاهدان وي. دا چې دا یو یې مړ شي هغه بل د ده میراث وړي، مال و متاع چې څه پاتې په قانوني ډول باندې دا وړي. ولې؟ ځکه چې اکثریت منلی، چې اکثریت څه شی منلی دی نو هغه حق دی. که اکثریت وغواړي چې شراب جایز، که اکثریت وغواړي چې سود جایز، نو جایز. که اکثریت دا وغواړي چې مثلا دیانتداري یا یو خاص ډول دینی لباس دی بند وي، نو بند. په دیموکراسۍ کې د الله ځای یا د دین ځای یا د شریعت ځای هغه
اکثریت نیولی دی. اکثریت چې څه شی غواړي هغه به منلی کېږي، نه دا چې الله څه شی غواړي هغه به منلی کېږي، یا مسیحیت څه شی غواړي هغه به منلی کېږي، یا یهودیت څه شی غواړي هغه به منلی کېږي، یا اسلام څه شی غواړي هغه به منلی کېږي، یا هندویزم څه شی غواړي هغه به منلی کېږي. دین به د حلال او د حرام، د روا او د ناروا، د حقوقو د ویشنې په لاره کې څه رول نه لري. دغه رول به د چا سره وي؟ د ولس سره. اوس ولس بېلابېل نظریات لري، یو څه غواړي او بل څه غواړي، نو کوم یو به منې او کومه ډله خلک چې ډېر و د نورو په نسبت هغه خلک اکثریت بللی کېږي. اکثریت چې څوک پادشاه که هغه پادشاه، اکثریت چې څوک عزل که لري که هغه لري. بل مثال درته وایم، په انتخاباتو کې که یو خواته 99 شیخ الحدیثان، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، پیر، عالم، تقوادار، حاجی، بزرګواره 99 دغه ډول کسان وي، او بلې خواته 100 شرابیان وي، یا 101 شرابیان او چرسیان وي. د انتخاباتو د مذهب او یا د دیموکراسۍ د دین حکم دا ده چې دا 99 کسان به کامیاب وي، که دا 100 کسان یا 101 کسان، 100 یا 101. د دغه دې خواته خلکو علم، تقوا، صلاحیات، تجربه، د انسانانو دپاره، د بشري ټولنې دپاره د خیر غوښتنې جذبات، دا ټول بې اهمیته دي. د څه شي په مقابل کې؟ د اکثریت مقابل کې. هغه بله خواته 100 شرابیان دي یا 100 لوتیان دي، 100 زناکاران دي، اکثریت یې ګټله ده. نو چې اکثریت یې ګټله خو بس ویې ګټله، خلاص شوه خبره. نو چې خلاصه شوه بیا د اعتراض حق هېچا ته حاصل نه دی، لکه د الله فیصله چې نازله شوي بس نور بیا چا ته د اعتراض حق حاصل نه، ځکه اکثریت یې وړی ده. دا نه چې هغه 100 شرابیان حق دي، د حقتوب په خاطر نه، بلکې د دې په خاطر چې هغوی ډېر دي، چې هغوی ډېر دي، او د انتخاب دپاره چې یو څوک درېږي د کاندید په حیث باندې، زه درېږم د کاندید په حیث باندې، په مقابل کې یو بل څوک درېږي د کاندید په حیث باندې، هغه سړی معروف رشوتخور، قاتل، زانی، جنګسالار، بدکاره، وحشي انسان دی، او په مقابل کې د پیرخانې نه یو څوک د خانقاه نه راوتلی. دا دواړه یو ډول حیثیت لري، لکه څنګه چې دغه پیر صاحب، څنګه چې دغه ملا صاحب د کاندیدېدلو حق لري، په همدغه مساوي معیار باندې هغه قاتل دا هم لري. د دواړو ترمنځ د تساوي حقوق په دیموکراسۍ کې منل شوي دي. انسانان هلته ټول یو ډول دي. په دیموکراسۍ کې انسانان تللی کېږي نه، شمېرلی کېږي. په شمېر کې چې د هر څه شمېر زیات و هغه برحقه دي. نو قانون به هم اکثریت جوړوي، حلال به هم د اکثریت لخوا نه وي، حرام به هم د اکثریت لخوا نه وي. اکثریت چې هره فیصله کوله هغه به د منلو وي. که اکثریت د یو برحاله حاکم په خلاف باندې رایه ورکړي، بس دغه حکومت ړنګ په همغه ورځ باندې، ځکه اکثریت ته شته. په دې باندې به وروسته خبره کوو چې د اکثریت ته رسېږي دوی څنګه، او آیا دغه اکثریت په حقیقت کې رښتیا هم اکثریت دی او که نه دی. اکثریت اوس به درته مختصر ډول ووایم چې د اکثریت دعوه دا مطلق دروغ دی. زه به یو مثال درته ووایم، په هغه مثال کې تاسې په خپله فیصله کولی شئ. مثلا یو مملکت دی، په یو مملکت کې 100 میلیونه انسانان اوسېږي. 100 میلیونه انسانان اوسېږي، 100 میلیونه انسانان اوسېږي. په دغه 100 میلیونه انسانانو کې د رایې ورکولو حق هغه چا ته حاصل دی چې عمر تر 18 کالو پورته وي، تر 18 کالو یې عمر پورته وي. نو نیم خلک تر 18 ښکته، نیم خلک یې پورته شو، یا داسې وبوله چې دا یوه برخه خلک یې ښکته پاتې شول، او 9 میلیونه انسانان دا خو پاتې شول، ځکه دا تر 18 ښکته دا په انتخاباتو کې اصلا نه رول لري، نه نقص لري، نه ووټ اچولی شي، نه کاندیدېدلی شي، نه د دې صلاحیت پکې شته، ځکه چې هغه کسران دي. صحیح ده که نه؟ دا 9 میلیونه انسانان تقریبا دا په خپل ځای پاتې شو. دغه چې دا پورته دا 14 میلیونه پاتې شول، 14 میلیونه انسانان، دغه 14 میلیونه انسانان آیا چېرته هم په دنیا کې داسې شوي دي چې د رایې ورکولو مستحق څومره خلک چې دي دا ټول د په رایې ورکولو کې برخه واخلي؟ داسې شوي دي. تر ټولو لوړه فیصدي د انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو یا 50% وي، یا 80% وي، یا 80% یا 80%. تر 80% خلکو پورته خلک برخه نه اخلي. اوسګار نه دی، یو خټې کوي، بل مریض دی، بل په کور کې نه دی، بل نه غواړي چې چا ته رایه ورکړي، وایي تنګ شوی یم بس نور نه غواړم، زه نور چا ته رایه نه ورکوم. نو تقریبا نیم خلک یا 1/3 خلک دا په انتخاباتو کې برخه نه اخلي، یا د عذرونو د وجې نه، یا د دلسردۍ د وجې نه، یا د مشکلاتو د وجې نه غواړي
اصلا رایه یا نتیجه ورته مخکې له مخکې نو تخمین د معلوم ده چې یاره فلانی یې وړي نو زه به ځان څه ته ګناهګاره وم یا ځان څه ته تکلیف ورکوم خو فلانی ټاکل شوی ده هغه یې وړي خبره ټوله مغه ته جوړه ده نو بیا دا یو برخه خلک د دغه 14 میلیونه خلکو یا 14 میلیونه خلکو نه دا یو برخه بیا ترې نه لاړل 2 برخې پاتې شول یوه برخې تاسې څو اټکلوئ 100 میلیونه انسانان یې بولئ 14 نیم یا 14 چې په دریو تقسیم کړئ نو یو ثلث یا درېیمه برخه به یې څونه شي 4 نیم دا هم لاړه دا 4 یې وبوله 4 دا هم لاړل او 6 نیم مخکې تللي وو نو څونه خلک لاړل 11 میلیونه خلک لاړل اوس بیرته پاتې کېږي دغه 2% یا 2 برخې خلک دا 2 ثلثه خلک دغه 2 ثلثه خلک ټول یو کاندید ته رایه ورکوي او که په زرګونو کاندیدان وي په زرګونو کله په سلګونو کله په لسګونو کله 8 9 10 کاندیدان وي نو دغه بیرته پاتې رایې چې دي دا بیرته پاتې رایې دا 9 میلیونه یا 9 میلیونه رایې دي دا 9 میلیونه رایې په دغو خلکو باندې سره ویشلی کېږي که دا ټول د یوه ځولۍ ته ورځي ویشلی کېږي خیر وخت چې دا وویشلی شي نو کامیاب په دوی کې بیا هغه څوک دی چې 50% نه پورته رایې ویسي تر 50% چې پورته رایې ویسي نو هغه بیا په دوی کې کامیاب دی مثلا زیمه دی دغه سړي مثلا د 100% رایې ویوړی ناکام ځکه 50 ناکام دی دغه 15% رایې وړي دي بل کاندید دی دیم ناکام 50 ناکام ده 100 هغه وړي 15 ده وړي دغه 10% رایې وړي دیم ناکام دی ځکه 50 ناکام دی څو شوي 15 دغه بل یعنی په مجموع کې د هر یو بېله فیصدي وړي ده دغه بیا 40% رایې وړي دي دیم په ناکامانو کې راځي که کامیابانو کې په ناکامانو کې راځي نو څه شو نو هغه خلک چې دغه یو کامیاب کاندید په مقابل کې ولاړ دي د هغوی د رایې شمېر ډېر دی که دا یوه چې وړي دي د ده د رایې شمېر ډېر دی چې په ده په مقابل کې ولاړ دي په مجموع کې د هغوی د افرادو شمېر ډېر دی که دا ده چې چا رایه ورکړې د ده ډېر دی د هغو ډېر دی نو دی په اقلیت کې پاتې شو که هغه په اقلیت کې دی په اقلیت کې دی که نه نو یو وارې خو ترې نه تر 1800 کسه خلک دا تللي وو بیا ترې هغه چې برخه یې نه اخېستل هغه ترې نه لاړل اوس دغه پاتې خلکو په دې پاتو خلکو کې چې هغه چا د ده په خلاف رایه ورکړې خو په متفرق ډول خو معیار ته نه دي رسېدلي د هغو شمېر د ده ته د رایه ورکوونکو نه زیات ده ده ته به 1000 کسانو رایه ورکړي وي نورو ته کېدای شي 100 کسانو رایه ورکړي وي خو یو ته 100 ورکړي یو ته 90 ورکړي یو ته 0 ورکړي یو ته 200 ورکړي ده هغه هر یو په خپل ځای ناکام دی خو دا مجموع رایې د مخالفینو چې راټولې کې د دغه کامیاب سړي تر رایې زیاتې دي که کمې دي زیاتې دي نو دغه سړی چې اوس راپورته شوی زه ما اکثریت وګاټه زه کامیاب شوم آیا دغه اکثریت د ده په حقیقت کې اکثریت دی که دا اقلیت دی د دغه 100 میلیونه انسانانو په تناسب دی اقلیت دی که اکثریت دی اقلیت دی نو دغه د اکثریت خبره هسې دروغ ده دا کله هم نه ده متحقق شوی د اکثریت خبره په دې کې نشته او بیا دا چې دغه خلک دغه ډول اکثریت ته چې دوی اکثریت بولي رسیږي په څومره چلونو په څومره رشوتونو په څومره پیسو ویشلو په څومره تهدیدونو په څومره ضمیرونو اخیستلو په څومره مختلفو نورو وسایلو استعمالولو باندې دې ځای ته رسیږي او کامیاب شوي